هغه پولیس چې په رڼا ورځ یې د یوې غریبې خورکۍ څخه د موبایل نمبر غوښته او هغې سره یې د ناوړه چلند غوښتنه کړې وه د کورنیو چارو وزارت له لورې ګرفتار شو. دا چې پولیس سره څه وشول، څومره سزا ورته ورکړل شوه، دلته یې له موږ سره په دغه ویډیو کې کتلی شئ. درنو لیدونکو سلام، وخت مو په خیر. د کورنیو چارو وزارت ویان د مروه امینی وایي هغه پولیس چې په کابل کې له شات پلورونکي نجلۍ سره ناوړه چلند کړی و، دوی په 1 ساعت کې پیدا کړ او قانوني چلند یې ورسره وکړ. هغه وایي شات پلورونکي نجلۍ سره یې ولیدل او هغې ته یې ډاډ ورکړ چې هیڅوک به یې د مقدس کار او حلالې روزۍ پیدا کولو مخه ونه نیسي. دغه شات پلورونکي نجلۍ چې معصومه نومیږي، څو ورځې مخکې له یوې رسنۍ سره په خپلو خبرو کې ویلي و چې یو پولیس راځي او له هغې څخه شمیره غواړي او دلته یې تنګوي. د کورنۍ چارو وزارت ویان د مروه امینی وایي چې له یادې نجلۍ سره یې لیدلي دي، د هغې سره د لیدنې عکسونه یې هم په خپله فیسبوک پاڼه کې خپاره کړي دي. هغې په خپل پوسټ کې لیکلي دي معصومي څو ورځې مخکې د پولیسو د یو منصوب له ناوړه چلند څخه یوې رسنۍ ته شکایت کړی و. دا خبره د کورنیو چارو وزارت ته رهبرۍ راورسېده. په 1 ساعت کې کورني امنیت ریاست یعنی امنیت داخلي منصوب پیدا کړ او قانوني چلند ورسره وشو. هغه لیکلي دي نن ورغلم او د کورنیو چارو وزارت په استازیتوب مې ډاډ ورکړ چې هیڅوک د دې مقدس کار او په حلاله د روزۍ پیدا کولو مخه نشي نیولی. نوموړي وایي کورنیو چارو وزارت پر خپلو ټولو ملکي او نظامي کارکوونکو نظارت کوي او د خلکو هرې ستونزې ته په جدي ډول رسیدګي کیږي. درنو لیدونکو په دې هیله چې دا ویډیو به تاسو را سره تر پایه پورې کتلی وي. که زموږ دا ویډیو مو خوښه شوې ویډیو در سره لایک کړئ او د یوټیوب چینل هم در سره ضرور سبسکرایب کړئ. تر بل ویډیو پورې ښه وخت، د لوی الله په امان.